ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء نوراني قاعدة زاي سين شين صاد ضاد طاء كاف تاء كاف ألف نوراني قاعدة د حروفو سم ادا کول او تمرین. لام ألف با لام با نوراني قاعدة. ضحكت منها القطة تاء تاء. د نوراني قاعدې ګرانو زده کوونکو اوله تختې راواړوئ. لارښوونه: د مفرداتو نومونه چې څرنګه لیکل سوي دي همداسې یې له سره تر پایه په یاد کړئ. د لیکې د پایه څخه راسته طرف ته او د لاندې څخه د پورته طرف ته یې ښه ووایاست. د حروفو ټکي پورته دي که کښته او څو دي او کوم حروف په کشولو سره ویل کیږي ښه سم یې یاد کړئ. د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړئ، که نه نو ستاسې عمر، ستاسې وخت او ستاسې زیار بېځای کیږي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف كاف لام ميم نون. قاف ادا کیږي چې کله د ژبې پای لوړ تالو ته ورپورته کو، دلته حرف قاف ادا کیږي. کله چې حرف مشدد کو همزه متحرکه ورته راوړو نو موږ ته د حرف مخرج شره معلومیږي. داسې بیا وایو ا کاف ادا کیږي د ژبې پای چې کله لوړ تالو ته ورپورته کو لږ څه د خولې و طرف ته دلته حرف کاف ادا کیږي. داسې بیا وایو اک لام ادا کیږي چې کله د ژبې غاړه لوړې وري ته وروړو دلته حرف لام ادا کیږي. داسې بیا وایو ال میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه د وچې حصې څخه. پر عادت باندې چې کله خوله بند وساتو د شونډانو بیا دوې حصې وي، یوه د خولې و طرف ته چې هغه لنده ده، بل د بانې حصه چې هغه وچه ده. میم د وچې حصې څخه ادا کیږي، باقاعده ډیر زور به نه کوو چې شونډان په خوله نه نباسو. داسې بیا وایو اما که چیرې انداره واخو مخته ونیسو او خپلو شونډان ته وګورو بیا موږ ته ښه معلومیږي. نون ادا کیږي د ژبې غاړه به ولوړې وري ته وروړو. داسې بیا وایو ان اق اک ال أما أن. صالح محمد د قاف مخرج بیان کا. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورړو او حرف قاف له ډکو حروفو څخه دی. اواز په قاف کې شپره ډکوو، که ډک نسی د کوچني کاف سره مشابهت راځي. عبدالرحمن تیوای قاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورړو. منیر احمد تیوای قاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورړو او قاف د ډکو حروف څخه دی. محمد یاسین تیوای قاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورړو. فیض محمد تیوای قاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورړو. صالح محمد د کاف مخرج وای. کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورړو د قاف د مخرج څخه لږ کښته د خولې و طرف ته. عبدالرحمن تیوای کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورړو د قاف د مخرج څخه نږدې لږ کښته د خولې و طرف ته.
منیر احمدتی و کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورورو د قاف له مخرج څخه لږ لاندې د خولې و طرف ته. اکا محمد یاسینتی و کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورورو د قاف د مخرج څخه لږ کښته د خولې و طرف ته. اکا صفی لاتی و کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورورو د قاف د مخرج څخه لږ کښته د خولې و طرف ته. اکا فیض محمدتی و کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورورو د قاف د مخرج څخه لږ کښته د خولې و طرف ته. اکا صالح محمد د لام مخرج بیان کا. لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. الله او لام به باریک وای. الله بینه وایو داسې ویل صحیح نه دي. الله الله عبدالرحمن تی و لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. الله منیر احمد تی و لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. الله محمد یاسین تی و لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. الله صفی لاتی و لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. الله فیض محمد تی و لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. الله صالح محمد د میم مخرج بیان کا. میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د شونډانو د وچې حصې څخه. اما عبدالرحمن تی و میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د وچې حصې څخه ادا کیږي. اما منیر احمد تی و میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د وچې حصې څخه ادا کیږي. اما محمد یاسین تی و میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د شونډانو د وچې حصې څخه. اما صفی لاتی و میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د دواړو شونډانو د وچې حصې څخه ادا کیږي. اما فیض محمد تی و میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د وچې حصې څخه ادا کیږي. اما صالح محمد د نون مخرج و نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. ان عبدالرحمن تی و نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. ان منیر احمد تی و نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. ان محمد یاسین تی و نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. ان صفی لاتی و نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. ان فیض محمد تی و نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. ان محمد یاسین د قاف سنولې ترنون پرې مخارج بیان کا. قاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورړو. اق کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورړو د قاف د مخرج څخه لږ کښته د خولې و طرف ته. اک لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. الله میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د شونډانو د وچې حصې څخه. اما نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورړو. ان صفیلت روان و حرف مشدد کا حمزه متحرک راوړه وی چې مخرج شه معلوم سي. اق اک
الله. لام چې دی دا حرف لام دا باریک ول کیږي ډکو بین الله بنوایو الله الله. أما أن. فیض محمد ته یو حرف جلا جلا په خپل مخرج کې وای. قاف. حرف قاف بدک وایو आवाज به ډکو داسې به وایو قاف. قاف. كاف. او دا موږ کوچنی کاف ورته وایو نو زده کوونکي ودې ته کوچنی کاف وایي او هغه دوه ټکي چې پر سر لري هغه ته لی قاف. لی قاف چې دی هغه به ډک وایو دا بل کوچنی کاف چې دی هغه به باریک وایو داسې به وایو کاف. كاف. لام. ميم. نون. عبد الرحمن تیوه. قاف. كاف. لام. ميم. نون. منیر احمد تیوه. قاف. كاف. لام. ميم. نون. دغه لیک اگر د هغه حروف دي چې درې الف اندازه قدر پر دې باندې مد کیږي. مخکې دا ذکر سوله چې کله د حرف سره په څنګ کې بیا دغه حرف په تور سره لیکلی وي کچيري دوه حرف وي پر هغه یو الف اندازه مد ستا او که په درو حروف سره وي ما سوا د الف څخه پر هغه باندې درې الف مد ستا نو دا لیک ټوله درې الف مد ولادي نو هر یو به شپره پر دې باندې مد کوو. صالح محمد تیوا یو جلا جلا په خپل مخرج. قاف. شمدان ته به حرکت نور کو که قاف وایو واو پیدا کی او دا رقمې ویل صحیح نه دي. قاف. قاف. كاف. لام. ميم. ځینې زده کوونکي په میم کې داسې اشتباه کې میم داسې وایي داسې ویل صحیح نه دي. میم. ميم. او ځینې زده کوونکي اواز ډېر شاته راکشي داسې ویل هم صحیح نه دي. میم شاته زورونه وي داسې ویل صحیح نه دي. داسې په دې حالت کې وایو میم. ميم. نون. ځینې زده کوونکي د نون دا لفظ ټوله په خیشم کې وایي یعنی په فزه کې وایي او ټوله لفظ په فزه کې ویل صحیح نه دي بلکې د فزه څخه به اواز د خولې پر خوا باندې راباسو داسې بیا وایو نون. نون. دلته دا و حروف ذکر سوله چې موږ ول دا ډک ول کېږي هغه په دوهمه لیکه کې خا ده په دا درېیمه لیکه کې صاد دي او ضاد دي او په څلورمه لیکه کې طا ظا او غین او په پنځمه لیکه کې قاف. دا اوه حروف ډک ول کېږي چې زده کوونکي دې ته متوجه وي او زده کوونکي دي دا درس چې څنګه ویل سو همدا رقم دي د ځان سره ډېر وایي که دا درس دی صحیح زده کړي را روان سبقان به راته اسانه سي. وفجر الأنهار